د بلخ ولایت بڼوال وایي چې سږکال د انارو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی، خو دوی د کرنې ادارې څخه غواړي چې د کاروبار ښه والي په برخه کې د دوی لاسنیوی وکړي. د تاشقرغان انار د هیواد په کچه غوره نوم لري. د کال په دې موسم کې ډیری خلک د دې ځای انارو څخه ګټه اخلي. په مزار شریف کې یو تن بڼوال وایي که څه هم سږکال انارو ښه حاصلات ورکړي، خو بیا هم د اقتصادي ستونزو سره مخ دی. نوموړی د کرنې ادارې څخه غواړي چې مارکیټ موندلو او باغدارۍ د ودې په برخه کې د دوی ملاتړ وکړي. کود نیست در وقت حاصل میوه رساندن نمیتونه، در وقت حاصل مردم امکانات نداره که کود بیته. باید کود در امارات اسلامی در قانون به تمام شد بیته که هر ولسوالی 10,000 خلطه کود بیته، مردم زراعتش پیش میره، چیش میشه. په خلوم ولسوالۍ کې د باغونو جوړولو او ودې په برخه کې په خپله بزګرانو هر اړخیزې هڅې کړي، خو د یادې ولسوالۍ د کرنې ادارې څخه دوی شکایت کوي چې بڼوالو ته یې هیڅ پاملرنه نه ده کړې. باغ این نفری هست که 1000 سیر هم میچینه، 2000 سیر هم میچینه، 500 سیر هم میچینه. انا با همه انار تنگی تاشقرغان بیخی نامی است دیگه، بیخی کاو داره. در دولت انم میخوایم که مثال گفت که ما مردم اگه مثال گفت که یک زراعتکار هست، مثال گفت یک کوت هست، چیز از ما هم کاری کنن، چیز کنن. انار په شمال کې د مشهورو میوو څخه شمیرل کیږي، خو بڼوالي د کرنې ادارې څخه غواړي چې د کاروبار د ودې په برخه کې د دوی لاسنیوی وکړي.